قدرمنو ملګرو سلامونه په رهبر ټي وي باندې یقینا چې تاسو زموږ رهبر ټي وي مختلف خبرونه ګورئ. نن مو د سوشل میډیا یو اکټیویسټ میلمه کړی دی. په ما خپله ګران په دې دی چې په هره حواله باندې خپرونې کړي دي، غږ یې خلک اوري. په دومره کم عمر کې دومره فالور پیدا کول، بلا الزامونه هم پې ولګېدل کاشف جان باندې، خو چې الله دې نه بدناموي د انسان الزامونه هېڅ هم نشي کوی. کاشف وروره زموږ رهبر ټي وي ته په خیر راغلی. یو جهان مننه، الله دې تل خوشحاله کامیاب ساته. او رهبر ټي وي یو جهان مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو. کاشف جانه دا راته ووایه چې یوټیوب خو استعمالوې که نه؟ الحمدلله. او پیج دې ماشاءالله ښه روان دی. یوټیوب باره کې یو څو خبر راته وکړه، چېرې په یوټیوب باندې څنګه ویډیو اپلوډ شي. ځینې خلک تشې پیسې پې ګټي او غیر معیاري څیزونه پې اپلوډ کوي. قربان وخوئ، محنت اور خدمت، اول خدمت دی بیا محنت دی. نو خدمت هم کړی دی او غریب یتیم بې وسه بې کور خلکو له مواد اوچت کړی دی. الحمدلله همدغه یوټیوب نه الله پاک موږ ته انکم راکوي. او ښه څیز دی یوټیوب استعمالول، غریب دپاره پې چې اواز اوچت کړي، یتیم دپاره پې اواز اوچت کړي، بې وس خلکو دپاره پې اواز اوچت کړي، نو ډېر ښه څیز دی. ځکه چې هغه خلکو کره یو ټایم راشن پیدا شي، د هغه خلکو ژوند کې څه ناسه سکون پیدا شي. یوټیوب استعمالول یو ښه لاره ده، خو ښه به تاسو خپله جوړوئ. کاشف جانه زړه د ډېر غټ نه دی، د دومره الزامونو باوجود ژوند کوي او ښه خوشحاله یې. لکه زه ته اکثر ګورم نو داسې څه پروا دې م نه وي. دا وجه څه شی ده؟ یار بس الحمدلله زه خدمت کوم، انسانیت دپاره راوتی یم. او ډېرې خویندې میندې ما ته دعا کوي، ډېر پښتانه ما ته دعا کوي. نو زه خو هغه خلکو ته نه ګورم که نه چې کوم خلک وایي کاشف داسې و کاشف داسې و کاشف داسې، زه به الله ته ګورم، الله به ما ته صله راکوي. او رهبر ټي وي اورېدونکو ته څه وایي دا چینل سبسکرایب کړي که نه؟ یاره رهبر ټي وي چې څومره زما ویورز یا د هغې ویورز زه خو ورته اول وایم چې الله هم تاسو له ډېر عمر درکتل اوسئ، آباد اوسئ، کامیاب اوسئ. او رهبر ټي وي چې هر څوک ګوري نو بالکل ښه کار پې کېږي، ضرور فالو کوئ، لایک یې کوئ، او بلکې دا چې سبسکرایب یې هم کوئ. یو جهان مننه او الله دې ټول تل خوشحاله کامیاب ساتي. ډېره مننه. تا ته د اردو یو شعر وایم چې دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تو ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے. ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي. او دا به هم وایم الله دې هغه خلک ټول تل خوشحاله کامیاب ساتي چې کوم خلک مونږ پسې خبرې کوي مونږ یادوي. یو جهان مننه، خوشحاله. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه.